بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. ګرانو کتونکو، زموږ او ستاسو نن دوهم ریبن روانیږي د انسرټ تر عنوان لاندې. انسرټ په معنا د داخلولو د ګورئ د دې لفظ د انسرټ ربط درښیم له دې دوهمه ریبن سره چې دا دوهم ریبن ته نوم د انسرټ ورکه. انسرټ څه معنا؟ انسرټ په معنا د داخلولو. انسرټ کې چې کومې مینوګانې دي، په دې مینوګانو کې اکثره موږ او تاسو د دغه مینوګانو په واسطه باندې له خارجه شی رااخلو و د خپل مکتوب ته داخلوو، ځکه نوم د انسرټ ده په معنا د داخلولو ده. صحیح ده؟ اوس د انسرټ اولنی مینیو چې ده له موږ او تاسو سره پیجز دي. که تاسو ورته وګورئ، اول له موږ او تاسو سره پیجز دي. ګورئ، تاسو د مکتوب ته راسئ، انسرټ دوهم ریبن د له موږ او تاسو سره انسرټ په معنا د داخلولو وله. په دې کې له موږ او تاسو سره اولنی مینیو چې ای ده. صحیح ده؟ دلته لفظ د حرف د ای ما ورته انتخاب کړی. د اولنی مینیو چې ده هغه پیجز ده. پیجز په معنا د پاڼې یعنی صفحات. صحیح ده؟ همدغه شانته دغه پیجز کې بیا له موږ او تاسو سره درې اجزاوې دي. اول جز چې ده هغه کور پیج ده. کور پیج په معنا د پوش پاڼه یا په معنا د کور صفحې هم ده. صحیح ده؟ چې هغه کومې د وقایې صفحه ورته ویل کېږي. د وقایې صفحې ته موږ او تاسو کور پیج وایو. د هر کتاب خپله وقایه وي. همدغه شانته دویم نمبر او تاسو سره پیجز دي. صحیح ده؟ بلکې بلینک پیج. بلینک په معنا د خالي صفحې، خالي صفحه. دا زموږ او تاسو دوهم جز ده په پیجز کې. دریم جز زموږ او تاسو سره پیج بریک ده، د صفحې ماتول، د صفحې ماتول. ګورئ، موږ او تاسو به مکتوب راواخو، د مکتوب په واسطه باندې به په دې مینیو او بلکې د مینیو په اجزاو باندې به ځان پوه کړو. راځئ مکتوب ته ولاړ شو. ګورئ، دا زموږ او ستاسو مکتوب ده. مکتوب هغه تیر مکتوب ده. د دې مکتوب 7 صفحې دي. دا یو کتاب د غواړم چې و دې کتاب ته د وقایې صفحه ورکم، یعنی د هر کتاب خپله وقایې صفحه وي. په هغه وقایې برسیره باندې د کتاب نوم وي. په کتاب کې چې کومې اجزاوې تاسو ذکر کول غواړئ هغه اجزاوې وي. پر کتاب باندې د مصنف نوم وي او څه نور معلومات وي د هغه صفحې پر سر باندې. که تاسو فکر کړی وي د هرې وقایې برسیره دا تمام دا کتاب په حواله باندې معلومات وي. اوس زه راځم و دې کتاب ته د وقایې صفحه ورکوم، کور پیج ورکوم. نو تاسو به داسې وکئ، رابسئ کور پیج ته. اولنی جز له موږ او تاسو سره پیج کور پیج ده. داسې تاسو کلیک کئ. په دې کې له موږ او تاسو سره یو څو تیارې صفحات پرتې دي، کور پیجونه پراته دي. ګورئ، که تاسو وغواړئ چې له دې تیارو صفحو څخه موږ یوه صفحه راپورته کړو، خپل کتاب ته یې ورکړو، صرف تغییر و تبدیل تاسو کې وکئ. د خپل کتاب نوم ور واړوئ او چې هغه کوم تاسو په خپل کتاب کې بیانوئ هغه کې ولیکئ. د مصنف نوم ور واړوئ په خپل دغه باندې. صحیح سو؟ نور ترتیب برابر د ډیزاین مایکروسافټ ورډ تاسو ته برابر کړي دا څو ډیزاینونه. که تاسو ورته وګورئ دا سکرول کوي، نور هم درته پرتې دي. صحیح ده؟ په دې فرضاً زه راځم دغه صفحه چې ده دا ما انتخاب کړه د خپل کتاب لپاره. ما کلیک کړه، ورته ګورئ دا له موږ او تاسو سره د وقایې صفحه راغله. په دې کې په غټو تورې لیکل دي وایي ټایپ دی ډاکومنټ ټایټل. تاسو کولی شئ دا خپل ډاکومنټ، دا خپل مکتوب، دا خپل کتاب چې هغه کوم عنوان د هغه تاسو دلې ولیکئ. ګورئ، موږ او تاسو به لاندې راسو، کتاب مو لاندې ده. زموږ او تاسو د کتاب یا د مکتوب چې کوم عنوان ده هغه همدغه عنوان ده چې دا ما انتخاب کړه، د کمپیوټر بنسټیزه پیژندنه. دغه به زه کاپي کړم له دې ځایه څخه. تاسو لیکلی هم سویم، رابسئ دغه کوم غټ عنوان چې دا به انتخاب کړئ. له دې ځایه څخه به هم ته راسئ، پیسټ به کړئ. ګورئ، ستاسو خپل الفاظ دلته راغلي دي، مګر تاسو یې کلر ور چینج کړئ، رنګ یې ور چینج کړئ، خپله به درته معلوم شي. صحیح ده؟ له دې ځایه څخه تاسو الفاظ غټولی هم سویم. صحیح سو؟ بولډ اپشن به ور ختم کړم. ګورئ، دا زموږ او ستاسو د کتاب هغه کوم چې هغه غټ عنوان هغه یعنی د کتاب نوم ده. لاندې به راسو. تر دې لاندې له موږ او تاسو سره که تاسو وغواړئ چې د کتاب په حواله باندې چې مثلا په دې کې تاسو څه ذکر کول غواړئ، یعنی هغه فروعات دغه عنوان تر دغه عنوان لاندې چې کومې فرع دي دا خو یې اصل و. اوس تر دغه بنسټیزې پیژندنې لاندې تاسو کوم شان د کمپیوټر ذکر کوئ نو هغه تاسو دلته کولی شئ چې ویې لیکئ. صحیح سو؟ کوم چېرته نه غوښتل چې نه یې ولیکئ، صحیح ده، تاسو دا ډیلیټ کولی هم سوی. رابسئ دا اتر په معنا د مصنف ده، دا هم تاسو ډیلیټ کولی شئ، حذف کولی شئ. همدغه شانته هم د ټایپ د کمپنۍ ایډرس ده، یعنی مثلا له کومې ادارې څخه چې ته مثلا په کومه ادارې پورې مثلا دا ستا کار یا مثلا ته چېرته کار کوې له هغه د ادارې نوم هم ور اچولی شئ، د هغه کمپنۍ نوم هم ور اچولی شئ. یعنی د خپل کور تمام معلومات خپل دلې
په دې کور صفحه باندې جاري کولی سئ. که وغواړئ سي ویې لیکئ کولی سئ، مګر که چېرته بیرته غواړئ سي رد یې کړئ، تاسو د ډیلیټ بټن انتخاب کړئ، د ډیلیټ بټن ورباندې وایي خپله حذف کېږي. صحیح سو. په دې کې تغییر و تبدیل تر تاسو پورې تعلق لري. صحیح سو. اوس دا زموږ او تاسو د وقایې صفحه ده. اوس د وقایې صفحه چې موږ او تاسو پرنټ کړو نو به څنګه پرنټ وي؟ تاسو راسئ فایل ته، له فایله بعد موږ او تاسو راځو د پرنټ اپشن ته، ویې ګورئ دا زموږ او تاسو د وقایې صفحه ده. لاندې چې راځئ دا بیا ستاسو د کتاب خپلې صفحې شروع کېږي. صحیح سو. د وقایې صفحه بالکل په شروع کې وي، اولنۍ صفحه د وقایې صفحه وي. صحیح سو. بیرته راځم هوم ته، بلکې انسرټ ته راځم. په انسرټ کې له موږ او تاسو سره اولنی جز د پیجز چې و هغه کور پیج و. که چیرې تاسو وغواړئ چې دغه کور پیج زه بدل کړم په بل یوه باندې بدلولی سوی. ګورئ زه راځم دغه مې انتخاب کړم، هغه توري دې ورباندې راغلی دی. صحیح ده. لاندې راتلی سو ټایپ دی ډاکومنټ سب ټایټل، یعنی تاسو د دې خپل چې کوم مکتوب ده یا ډاکومنټ ده یا مثلا کتاب ده د دې چې هغه کوم سب ټایټل ورته ویل کېږي. مثلا هغه د اصولو چې هغه کوم فروعات دي که تاسو غواړئ چې هغه هم لاندې کې ذکر کوئ، تر دغه عنوان لاندې چې تاسو څه ذکر کول غواړئ، مثلا د هغوی سرسري الفاظ یعنی هغه عنوانات تاسو دلته لیکلی سوی، تر څو د دې کتاب اخیستونکی په دې باندې ښه پوه سي چې په دې کتاب کې دې څه. په دې خاطر باندې موږ تاسو سب ټایټل کې هم دا څه لیکلی سو. په کتاب کې کوم موجوده شیان دي هغه عنوانات موږ تاسو سرسري دلته ور اچولی سو. که یې نه غواړئ انتخاب یې کوئ، حذف یې کوئ. لاندې راسئ همدغه شان ته په دې ځای کې مثلا تاسو رد و بدل راوستی سوی، هر څه چې دلته خو یې لیکلي دي پیک د ډیټ، تاسو تاریخ اچولی سوی، مګر تاریخ موږ تاسو د کتاب پر وقایه صفحه باندې نه اچوو. که بیا هم ضرورت و اچولی سوی، له هغه ماوره تاسو نور څه ورباندې لیکلی سوی. صحیح سو. همدغه شانته بیا زموږ او ستاسو کتاب روانېږي. دا زموږ او ستاسو د وقایې صفحې یعنی کور پیج جزلو. تاسو لاندې راسئ، که چیرته تاسو غواړئ چې دا حذف کول غواړئ نه یې غواړئ، نو تاسو به دویم اپشن ته ریموو کرنټ کور پیج یعنی چې دا کوم موجوده کور صفحه ده دا تاسو حذف کولی سوی، ختمولی سوی. صحیح ده. په دې کې له موږ او تاسو سره لاندې دریم اپشن د سیو سلیکشن ټو کور پیج ګیلري. ګورئ که چیرته تاسو پر خپله صفحه باندې مثلا کار وکئ، د دې ډیزاین رنګ ور واړوئ، مثلا زه راځم فارمیټ ته چې رالم، انشاءالله که خدای کول دغه کوم شیپونه چې دي دا موږ او تاسو په آینده کې وایو. صحیح ده. دا موږ او تاسو وایو. زه رالم دغه کلر مې ورکړم، له هغه بعد بیا راځم مثلا فرضاً د دې چې کوم دغه دي دا به زه انتخاب کړم، د دې دپاره ما دغه فونټ انتخاب کړو. صحیح سو. طرز مې دا ورته انتخاب کړم. همدغه شانته راځم د دې فونټ وراړم، بلکې رنګ یې وراړم. صحیح ده. اوس دا یو صفحه ما تغییر و تبدیل کې راوستل، غواړم چې دغه تغییر له ما سره محفوظ سي په همدغه کور پیج کې، د بل وخت دپاره چې پر بل کتاب باندې وکاروم. نو تاسو لاندې راسئ، له موږ او تاسو سره سیو سلیکشن ده، خو هغه به دا کوئ چې دا به انتخابوئ. ګورئ شفت بټنه به ونیسئ، دا تمام به انتخاب کوئ تر څو له تاسو سره دا شی دغسې. صحیح ده. صحیح ده. اوس راسئ کور پیج ته سیو سلیکشن په کوم نامه باندې چې محفوظه کوئ، له موږ او تاسو سره نوم هم د کمپیوټر بنسټیزه پېژندنه ده، تاسو یې اوکې کوئ. په هغه پیج کور کې به انشاءالله دغه صفحه له تاسو سره پرته وي. صحیح ده. لاندې به تاسو راسئ، ګورئ دغه زموږ تاسو سره پرته ده. یعنی تاسو که وغواړئ چې دغه کوم فارمیټ یا تغییر و تبدیل چې تاسو دلته برابر کړم، د بل کتاب لپاره دغه تغییر تاسو ساتلی سوی، در سره محفوظه کولی سوی، تر څو بیا هلته تاسو له ډېرې سختې او له ډېرې تکلیفه څخه دا وخت د بچاوېدا په خاطر باندې دغه صفحه در سره محفوظه کولی سوی، هلته هم بیا تاسو پر کتاب باندې عملي کولی سوی. او اولنی اپشن نمبر او تاسو سره که تاسو فکر ورته وکئ مور کور پیجز فرام آفیس ډاټ کام. آفیس ډاټ کام خپل ویب سایټ د مایکروسافټ آفیس خپل ویب سایټ لري. تاسو کولی سوی که چیرته نیټ در سره و له دغې لارې څخه له نیټ څخه نورې صفحات هم را اخیستی سوی د وقایې صفحې لپاره. صحیح سو. دا له موږ او تاسو سره په پیجز کې اولنی جزو کور پیج. دویم جز له موږ او تاسو سره د بلینک پیج په نامه ده. بلینک پیج په معنا د خالي صفحه داخلول په دې خپل مکتوب کې. انسرټ په معنا د داخلولو. ګورئ دا هر شی تر انسرټه پورې بیا تعلق لري.
پیج کور تاسو انسرټ کوي، دغه رقم ته بلینک پیج انسرټول، پیج بریک انسرټول، یعنی داخل خبره مکمله په هغه څه کې روان ده چې موږ او تاسو خپل مکتوب ته داخلوو. اوس که زه وغواړم چې خالي صفحه زه داخله کړم، څنګه یې داخله کړم؟ ګورئ، زه به دغه صفحه یو څه زوم اوټ کړم، یو څه به پر شا کړم تر څو زموږ او تاسو سر ورسره خلاص شي. دلته له موږ او تاسو سره ته ګورئ دغه ډیټا به زه انتخاب کړم و دې ته به رنګ هم ور واچوم. دغه سور کلر چې ما ورکړم، زه غواړم چې د دغه سور کلر چې دا کرسر یم په سر کې غورځي، دغه ډیټا رانقل شي و درېیمې صفحې ته، بلکې دا تمامه ډیټا وینې له دې ځایه څخه دا ډیټا ونیسي، داسې به زه انتخاب کړم. ته ګورئ تر دې ځایه پورې دا تمامه ډیټا رانقل سي و د درېیمې صفحې ته، و ما ته له دغه ځایه څخه ونیسي، دغه ایریا هم خالي پاته سي، دا مځکه هم خالي پاته سي، او له موږ او تاسو سره دغه دویمه صفحه هم خالي پاته سي. یعنی زه غواړم خالي صفحه ور واچوم. په دې صورت کې بیا موږ او تاسو راځو بلینک پیج ته راځو. صحیح ده، انسرټ بلینک پیج تاسو راسئ، کلیک ورکړئ. ګورئ له موږ تاسو سره چې کومه دلته ډیټا وه، دغه سور کلر چې ما ورکړه په دغه خاطر مې ورکړه چې هلته ستاسو سر ورسره خلاص شي. دغه ډیټا ولاړه تمامه و هغه درېیمې صفحې ته له موږ او تاسو سره په مابینځ کې خالي صفحه انسرټ سوه، ولوېده، داخله سوه. صحیح سو؟ دا موږ او تاسو په څه خاطر باندې داخله وګورئ. که زه وغواړم چې د اولې صفحې بعد په دې لاندې لیکو کې زه غواړم په لاس باندې کتابت وکړم، کله چې دا ماته پرنټ سي، له پرنټه بعد د تقریض لپاره یا د بل څه مقصد لپاره زه غواړم چې په لاس باندې کتابت وکړم په دې صفحه کې، او یا هم په د دویمه خالي صفحه کې، نو موږ او تاسو دغه صفحه خالي ور اچوو. ملګري که دا اعتراض وکړي چې و دې صفحې ته خو ضرورت نشته، کتاب چې هر کله پرنټ سو خالي صفحه په مابینځ کې ورکښېږده، نو څه فرق راوړي؟ مګر زه دا وایم چې ګورئ دغه خالي صفحه ستاسو د کتاب حصه ده، ځکه دغه پیج نمبر د صفحې نمبر خو هغه دی، پر هغې باندې هم روان دي، ځکه دا د کتاب حصه ده. د خالي صفحه که څه هم زه په لاس باندې کتابت ور باندې کوم، پرنټوم نه، خو بیا هم د کتاب خپله حصه یې ده. زه څنګه کولی شم چې بغیر له پرنټه څخه، بغیر له صفحې نمبره څخه صفحه راواخلم په مابینځ کې ورکښېږدم؟ په دغه مقصد باندې موږ او تاسو خالي صفحه و کتاب مابینځ ته اچوو. صحیح سو؟ الله دې وکړي چې په دې باندې به تاسو پوه شوي یاست. دریم آپشن نه موږ او تاسو سره پیج بریک ده. صحیح ده، دا به زه کنټرول زیډ باندې بیرته پر شا ولاړ شم. ګورئ پیج بریک په معنا د صفحې ماتولو ده، هغه مقصد لري. هلته خو موږ او تاسو مکمله صفحه اچوله، مګر په دې صورت کې صرف او صرف هغه صفحه ماتوو. زه به راسم دغه چې کوم پاراګراف ده، دې ته به هم رنګ ورکړم تر څو ستاسو ښه سر ورباندې خلاص شي. ګورئ کرسر راوړم، د دې لیکې په شروع کې ایږدم. اوس غواړم چې دا کومه ډیټا چې ما انتخاب کړې ده او دا ما رنګ هم ورکړی، دا صفحه به زه بیرته خیر په دغه حال دې پاتې. دغه ډیټا باید چې د دویمې صفحې ته رانقل سي، دغه مځکه له ما سره خالي پاته سي تر څو دغه ورقه پرنټ سي. بیا له پرنټه بعد په لاس باندې زه یو څه ورباندې لیکم، په دې خاطر باندې موږ او تاسو د صفحه متوو. ګورئ زه راځم کرسر دلته ایږدم، چې چېرته تاسو صفحه متوئ کرسر به هلته ولاړ وي. اوس راسئ انسرټ ته، په انسرټ کې موږ تاسو پیج بریک آپشن ده، دا باندې کلیک ولګوئ. صحیح ده، دا کوم ډیټا ده یا کوم مثلا چې هغه ستاسو مکتوب ده، دا له دې ځایه څخه رامات سو و دې خواته راغله. دا زموږ او ستاسو دریم آپشن و د صفحې ماتولو. او دا صفحه ماتول، خالي صفحه اچول، ما مخکې هم درته وویل چې مقصد یې دا ده که چېرته زه وغواړم چې په دې خپل مکتوب یا په دې خپل ډاکومنټ یا په دې خپل کتاب کې یو داسې څه چې هغه زه بیا په لاس د وضاحت په خاطر باندې یا مثلا د تقریض په حواله باندې یو څه لیکل غواړم، د هغه مقصد لپاره موږ او تاسو یا خو خالي صفحه اچوو یا صفحه ماتوو. صحیح سو؟ صفحه هم په دې خاطر ماتوو که زه وغواړم چې بیا له پرنټه بعد څه وضاحت د هغه به د لاس کتابته څخه کار اخلم، په لاس یې ورسره لیکم، نو غواړم چې دغه مځکه به ماته خالي پاته سي. نو په دې صورت کې بیا موږ او تاسو پیج بریک آپشن ته راځو، له پیج بریک آپشن څخه دغه پیراګراف ماتوو تر څو موږ او تاسو ته په پرنټ کې دغه ځای خالي ووځي، بیا په لاس باندې کتابت ورسره وکړو. دا زموږ او ستاسو 22م درس محترمو. که چیرته بیا هم کوم مشکل تاسو کولی شئ په کمنټ باکس کې هغه مشکل ماته بیان کړئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.